په خوست کې د کبانو یو شمېر فارم لرونکي وایي د مسلکي کسانو نشت او د حکومت ناپاملرنې د کبانو فارمونه له سقوط سره مخ کړي او د دوی پر کاروبار یې منفي اغېز کړی دی. دوی وایي که حکومت او مرستندویه ادارې همکاري ورسره وکړي کولی شي چې د خوست کبان نورو ولایتونو ته هم ولېږي. میږه فارم چې د یو کل 3 میاشتې کېږي چې مو جوړ کړی دی او 8,000 مویون مو ور اچولي دي. میږه مؤسسه والا نه د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې میږ سره کومک وکړي او داسې یو ډاکټر هم پیدا شي چې په ګرځي په دا فارمو باندې میږه په مرض نه پیږي په یو بل شي باندې بل خاروکای میږ نه لرو خو ورچو شوتاله ورچو چې میږ سره دا کومک وکړي جال نیول په طریقه نه پیږي چې جال نه روکي جال خو تاسو په خپل ولید چې نیم میلیون به لوند وتل نیم به پوستلو دا داسې میلیون دي چې یو تازه دي او تنې میلیون دي. غوښتنه همدغه ده چې موږ سره کومک باید وشي. یو فارم جوړ کړی باید نور فارمونه هم جوړ کړو چې ټول خوست ته ورسېږي ټول افغانستان ته. دا اړتیا به موږ خلک ته نه پیدا کړي چې ښاري نه موږ ته موین ورولګي لا که نه هغه کې موین ورولګي. موږ خپله باید دماغ هڅه وکړو چې خپل افغانستان ته خپل هیواد ملک ته موین ورسو فارمونه جوړ کړو. د ماهیانو فارم لرونکي دغه راز وایي د پاکستاني کبانو پر ځای وطني ښه کیفیت لري او د خلکو لپاره ارزان هم تمامیږي. هغوی زیاتوي چې د حکومت د نه پاملرنې له کبله له نیمایي زیات فارمونه سقوط شوي او پاتې نور هم د له منځه تلو په حال کې دي. ډېر توزه میون د ښه دومره خوږو میون دي چې یقیني خبره ده چې دا خلک ته ورسېږي که ته د نر میونو په مطابق کې به 3 چنده به دا که ماته وخوري پس چې خوان هغې ذایقه یې رغ میون دي که خدای کړو کایناب دي بل د وطن دپاره کاینابي دو دا اوبه چټي غوټ ضایع کېږي کور ته راونې دي باید دا ځای په ځای ډانډې شي دا اوبه به هم جمع شي او دا میون هم چې د خلکو ته به پیدا ورسېږي او د بدیا ملک نه به نر میون هم نه رسي بیا غدا خوندور هم دي که خدای کړو دا وطني میون دي که خدای وطن ته ګټه دو خلک مصروف کېږي دغه نه اوس دغه ډنډه باندې 4-5 کسه مصروف دي. د خوست د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي په خوست کې د ماهیانو شاوخوا 15 فارمونه ثبت شوي چې له ډلې 15 غیر فعال شوي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د مالدارۍ برخې مسؤلین وایي د 15 فارمونو د غیر فعالېدو همدا لاملونه د اوبو کموالی او په دغه برخه کې د مسلکي زده کړو نشتون دی. پروس کال تقریبا 15 فارمونه موږ لرو ده او بیا چې موږ کوم اطلاعات او معلومات راټول کړي دي 15 غیر فعاله شوي دي او علتونه دا یو دا خلک اوبه نه لري بعضې دا د برمو په واسطه باندې اوبو نه استفاده کوي هغه اوبه کمیږي بل دو مسلکي زده کړه هم نه لري دویم علت دا دی نو د دو دغه علتونه دي چې د دو فارمونه غیر فعاله شوي دي. موږ انشاءالله سږکال کوشش کوو یو مؤسسه ده د DAI په نوم باندې هغه موږ سره وعده کړې ده چې سږکال به بیا یو ځل دو ته خوراک هم توزیع کوو او نور به دو ته مسلکي ټرینینګونه به ورکوو او غواړو چې نور هم وسط ورکړو فعاله شي. په خوست کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د ځینو مؤسسو له لوري خلکو ته د کبانو فارمونه جوړ شوي خو په دې برخه کې د وسایلو کمښت او د مسلکي زده کړو نشتون دغه فارمونه له سقوط سره مخ کړي دي.